چې سړی د دې سپیرو خاورو د میلمستیا را یاد کړي چې یو ورځ به زمانه جامې وویستلی شي او زه به دغې خاورو لزمه د دې دنیا لذتونه او مزې بیا په انسان باندې ختم شي، خوندونه ختم شي. ځکه خو موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو بالاکثروا ذکر هاذم اللذات، ای خلکو که د دنیا خواهشات ختمول غواړئ، خوندونه ختمول غواړئ، نو مرګ ډېر زیات ځان ته یادوئ. ای د دنیا په مستیو باندې، د دنیا په مالونو باندې او د دنیا په خوږو لذتونو باندې، په مال را جمع کولو باندې اخته انسانانو، ای نن د یو څو منټو خواهشاتو پوره کولو دپاره د رب په نافرمانۍ کې لګیا انسانانو، یو ورځ داسې راشي چې بیا انسانان الله رب العالمین ته جاړي، والله رب العالمین د دغه انسان دپاره مغفرت نه کوي. انسان خپله په هغې ټیم کې چې په غاړه باندې جامې نه وي جاړي، والله رب العالمین ورته بخښنه نه کوي.